یا په سالنډۍ د چیلم پرېښود مخ دې راڅرګند کړه زما د سپینې او خولې دې نامنل سوالونه مخ دې راڅرګند کړه ډېر مې ارمان دی. څو بجې دي؟ بس دا زما ساعت کاناډا سره په ټایم دی. او زلفې په بره ګودر کې وینځنو په نري باندې وچوي مونږ پسې ځینه. ځینې داسې اتلان هم پکې شته دی چې په رښتیا هم نومونه یادول پکار دي. مسلم خان دی، کاریاب صاحب دی او هغه دی د دنداسې پټې د پاره نو جن یاري د کونړې هلک کوینه درد ثابت کړم سوزای له قرآن مینه کله زبور له انجیل له تورات مینه. مورې ته نه وې ستا په هر زار او قربان مې قسم داسې څوک نه و چې ځان ته کړم نږدې اختر کې. زه غرېو نیولی ټول یاران راغلل همدغه وایي زه غرېو نیولی ټول یاران راغلل همدغه وایي عثمانه وایه که نه کوم پلو به ځې اختر کې. سلامونه مې در واخلئ درنو ملګرو. ډېر زیات خوشحاله یم چې د ګل ګل ځوانانو په منځ کې ناست یم او د کوربتوب ویاړ په غاړه لرم. دا یوازې ستاسې لپاره موږ هڅه کوو چې ښایسته خپرونه جوړه کړو، ادبي خپرونه تر تاسې ورسوو. د ښایسته او د شینکي کونړ نه حمزه لونګ راغلی دی، همدارنګه د خیوي ولسوالۍ نه دوه ګلالي ځوانان هم راغلي دي. ښي لاس ته مې لومړی شخص چې تاسې ګورئ عرفان الله وحدت، همدارنګه خپل نوم دې راته واخله عصمتزی نصر الله عصمتزی. او زه خو ما خو پیژنئ که نه ځان در معرفي کوم محراب ګل مخلص او حمزه لونګ. عمران اتل یو خوږ انسان دی، زما بیا نږدې ملګری دی او ډېر مینه ناک انسان دی. درنو لیدونکو زه خوشحاله یم چې د نورو برخو ترڅنګ د ادب دغه برخه هم موږ ژوندۍ ساتلې ده او په دغه برخه کې هم کار کوو، زحمت وباسو تر څو پښتو ادب ژبې ته یو څه ورسېږي. نه پوهېږم پیل یې له کومه کړم ځکه چې دواړو خواته درانه خلک دي، خو راځئ دا ښي لاس چې دا لږ معتبر وي که نه همدوی نه شروع کوو. وحدت صاحب ستړی مو چې په خیر راغلی. هر څه نه مخکې ټولو لیدونکو ته سلامونه احترامات. خیر اوسې مخلص صاحب، خوشحاله شو چې موږ ته په خپرونه کې برخه او ګډون زیاته راکړو. خدامک دې ولې رانه واخېسته؟ دا ته راکړو نو ما خو نه و درکړی، ما در نږدې کړه. ما ویل که دا کوربتوب اوسته کې ولې دې واخېسته رانه؟ نه خو تا راکړو ما بس ما کله درکړو؟ ما د ما ورته صرف نږدې کړو، هغه ویل چې ما ته یې راکړي. ما د سپېږه مال کې کاکاو دی د خوړل. ښه دغه کیسه وه. ته ستړی یم چې په خیر راغلې. مننه. زه بیا نه رالم دا زیاتی به نه کوم، زه بیا همداسې ونیسه زه به خبرې وکړم. سلامونه نیکې هیلې احترامات. زه په خپل ډېر خوشحاله یم چې تاسو سره یو ځل بیا په دې خپرونه کې ګډون کوم او تاسو نه مننده یم چې خپله خپرونه کې ما ته وخت راکړو. بلکل ډېره مننه. مالکه وایي چې زه په خپله هم راغلی یم. مالکه داسې وې که نه اوس په خپله راغلی که نه چا راوستی؟ والا داسې و چې تا زنګ و ځکه رالو که نه. ډېره مننه چې زموږ دعوت دې قبول کړی. مننه ډېره زیات. خوشحاله اوسئ. نو حمزه لونګ ته ستړی مو چې په خیر راغلی. خیر وسې مننه، خوشحاله یو چې موږ ته مو په خپرونه کې وخت راکړو. کور دې ودان. اول خو ډېره زیاته مننه چې تاسې د ښایسته شیګل نه راغلي یاست او په ننګرهار کې او بیا په ننګرهار کې زما مېلمه یې. خیر وسې کور مودان. اتل صاحب ستړی مو چې په خیر راغلی. خیر ویسې ډېره زیاته من خوشحاله یي چې مونږ هم دعوت کړلو او دې خپرونې ته هم راوغوښتو او ستا څخه مننه کوو او د مېلمستیا نندې او جهان مننه. خوشحاله اوسې خوشحاله اوسې الله دې ژوندی لره. هغه مخکنۍ خپرونه دې کتلې وه که نه؟ هو ګټلې مې وه، هغه مې ګټلې وه، ملګرو دوستانو ګټلې وه، مسنجر کې هم رالېږلې وه ډېرو ملګرو. یعنې خوند یې کوو؟ خپله مې هم ګټلې وه. ولې نو ډېر خوند یې وکړو. موږ ته خو یو د لونګ صاحب غږ ډېر خوږ او بل هغه ساحه زموږ لپاره ډېره په زړه پورې وه، ډېره ښایسته ساحه وه.
کله چې هغه شنه ساحه باندې زموږ سترګې لګېږي نو طبیعي خبره ده چې زموږ اروا او روح به ورسره تازه کېږي. نو ډېر خوشحاله وو. بس هر کله راشئ چې کونړ شیګل ته هر کله راتلی موږ هم په خدمت کې او اوس ډېر خوشحاله چې موږ دې دعوت کړلو او دلته دې خپرونې ته راوغوښت. ډېره مننه. راځه ستا په خوښه یې پیلو که نه. اول ترنم په چا کوو؟ نو اول بس دنه په تا در ودرېدله. حمزه دې سیډ حمزه راغی پکې حمزه راغی. حمزه زه یو پاس در کومه، صحیح دی؟ انتخاب یې ته وکړه. داسې کار نه کوو چې په شریکه درې واړه ټپې وکړي، یو دانه. او زما د څه وکړل چې لاړې نو په ځان دې بند کړل د یارانو محفلونه او جنۍ په باغ کې کالې وینځي نو څادرې نشته مخ په پاڼو پټوینا او زلفې په بره ګودر کې وینځي نو په نري باندې وچوي مونږ پسې ځینا او باد د کونړ له لورې راغی نو په نورو تریخو په ماخو ګولګېدنه او د هر چا خپله او خپله خوښه نو زه د کونړ په دنګ غرو مین یمه او د هر چا خپله خوښه نو زما یې ټول بدن کې سترګې او خوښې دینه او که ننګرهاری یې او زما یار یې نو که کونړی یې بې نکاح در سره زما او دا ټپه د خاص لونګ صاحب ته ډالۍ ووایي چې د دنداسې پټې د پاره نو جنۍ یاري د کونړې هلک کوینه او د نیمې شپې راتله دې ورک شه نو سکروټې مړې شوې وسیرو ته نسته یمه او د نیمې شپې راتله دې ورک شه نو د عسکري بوټان دې کلي او خبره وینا نو پسلالیا مازدیګر دی اوبه دې وړینا نو پسلالیا مازدیګر دی اوبه دې وړینا پسلالیا مازدیګر دی اوبه دې وړینا او پلار یې د بره کلي ملک دی نو لور یې زما فرنجو سترګې او توره وینا او وطن تراشه او ګرانه یاره نو رنګ مې د هیر دی په نامه د یادومه او غم د کمیسه نه دی چې زوړ شي نو زما د عمر ساره سم د ستا غمونه او د زړه له درده او بنارې کړم نو ویده به ویښ کم ویښ به خوب ته نه پرېږدمه لږ بیا بس کړو ځکه چې خبرې هم شته دي ورپسې ترنمونه ډېر دي خلک را سره تنګ نه شي. صحیح دی. ته څنګه یې؟ ښه یم. غوسه ډېرې که نه ګیلمن ډېرې؟ نه غوسه یې نه ګیلمن. نارمل حالات کې نارمل حالات. رښتیا د شیګل کیسې راته وکړه. موږ چې د تلو ښه مالټې رسېدلي وو چې خلاص هم کړه که اوس هم پاتې دي؟ نه شته دی. شته دی؟ او شته دی. ډېر دي که لږ؟ ښه ډېر دي. څنګه تاسو ته یې ساري کړي یو پلستیک خو د ځان سره راوړی خالي لاس راخوشي؟ نه خو زموږ خو نه شته دی. اول ته چې دي هغې خبرې په ترنم کې کوي زموږ خو نشته دی. تاسو چې راځئ بس بیا د باندې درخصه اوري. بالکل. هلته موږ درغلي وو په رښتیا هم د شیګل ځوانانو په موږ باندې ډېرې مالټې مو خوړلي. هلته املوک رسېدلي وو هغې را باندې وخوړل نو ډېر څه وو ان مڼې د هغې نه یې خېجولي وو ځان سره اسداباد نه یې راوړي وو
ډېر خوندور ماحول و شپنۍ مالته وه او یو رنګین ماښام یې جوړ کړی و کور ودان عبدالرازق تنها د کور وداني چې هلته یې زموږ ډېره میلمه پالنه وکړله او بل هغه باچا صاحب یاسین باچا یاسین باچا صاحب هغه هم ډېر ښه انسان دی. ښه ته څنګه یې؟ شکر دی تا د الحمدلله. ښېوې نه چی راوړي دي راته؟ والا ښېوې نه مونږ تاسو ټول ښېوه کې ښېوه کې خو چار څه یو مونږ تاسو یو ځای خورو نو خو زه مسافر یم که نه اوس دلته پروت یم مسافر نو هغه ستا دغه دی ځکه هره جمعه راځي او زمونږ پوښتنه نه کوي نو زمونږ غوا کوي که نه؟ هو که نه نو ښه ښه. والا او هغه څنګه دی بس وحدت صاحب؟ د دې پوښتنه د دې نه وکړه. وحدت صاحب څنګه یې؟ ولا زه ښه یم شکر دی ښه یې؟ وخت تېرېږي او ښه څو بجې دي؟ بس دا زما ساعت کاناډا سره په ټایم دی هلته ما 14 بجې لیدلي وو زه یې حیرانه چې 14 بجې څنګه لیدل دا چا لېږلی و کاناډا نه او په ټایم کولو یې نه پوهېږي نه خو داسې و چې هغه آیفون موبایل خپل ځان ته یو ساعت یې ماته ډالۍ کړی دی زه یې مې کړی خو زه ښه نو دیو دواړو خو خپل نوبت تېر کړ نوبت ستا راغلی دا میک هم دلته درته پرېږدو او خپله چې څه شی ویې ووایه صحیح دی هلته کېده بس خپله به لګېږي نه زه به څه شوی یم داسې حیران حیران ورته ګوري د نفرتونو ګالی نه کړي درنه ماته مینه د ښکلاګانو له چترۍ نه لاندې ساته مینه له بدخشانه تر میوند تر قلاته مینه زرغونه واله ننګرهار تر هراته مینه درد ثابت کړم سوزایه له قرآن مینه کله زبور له انجیل له تورات مینه مینه ښایست کې هوبهو د څوارلسه مې سپوږمۍ عطر ورینه دا له مشکو نه هم زیاته مینه لکه امسا د زاغي په نوم رستندویه ښه ده لکه د مړاوي ګلاب خم په ملا راماته مینه همدومره ډېر ښه دی دا تا خو هلته بل څه ویلي وو راته دا دې نه وې را پیدا کړې لکه چې خو د معرف برخه کې وکړه و که نه هماغه ډېر خوندور نه و هغه اتل صاحب تا درې واړه غږونه واورېدل د چا غږ در باندې ډېر ښه ولګېده والا ټول ښه دي بد نه دي ماشاءالله ښه غږونه لري ټول کوم یو ډېر ښه دی نو داسې فیصله زه نشم کولی دا معلومات تاسو ته کېږي ځکه ډېرو نم ترانې مې اورېدلي دي که نه غږ پېژنئ او ماشاءالله غږونه خو د ټولو ښه دي زما خو درې واړو غږونه خوښ شوي او ما ته بیا د حمزه یو ځانګړنه ډېر خوند راکوي چې خبرې هم په ترنم کې کوي زه بیا به هغه ښه یې نو ځکه چې خبرې هم ترنم کې کوي او ډېر داسې مینهناک وړکی دی کله چې هم ته ورته زنګ وې یا څه خبره ورته کې نو نه پکې نشته دی که ورته وایې چې فلانکي ځای کې زموږ دغسې یو مجلس دی مشاعره ده غونډه ده نو ډېر په ورین تندي راځي او دا خو زما وراره دی دا خو مې حسابو او وحدت صاحب د لومړي ځل لپاره زما خواته راغلی د دې وړاندې زما خواته نه راتلو دی همداسې ده که نه ولې نه راتلې نو تا کله دعوت نه دی کړی که نه نو سړی په دعوت کې بیا به راځي ځکه چې زه اول ځل یو غونډې ته دعوت شوم ښه ترنم دپاره ښه نو هلته څه فکر کوم چې انانسري دپاره دعوت شوی وي بیا ته لیټ شوې نو دا ستا کار ما مخته روان کړو هغې کې چې مې کتل یو وخت کې ته م راغلی ښه دې نه پس ته ملاقات وشو ښه هغه نه مخکې ما تا سره لیدلي نه لکه چې نه 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 دا څه ښه ښه یو بل جالبه خاطره داسې وه چې همیشه دپاره ما ستا ویډیوګانو ته کمنټ کوو خو ما کله ریپلی نه و کتلی یو وخت کې ماسخوتن ناست وم ډیټا مې خلاصه کړله میسج راته راغی او میسج ستا د اکاونټ نه راغی ډېر زیات حیران شوم هغه شخص چې زما د کمنټ ریپلی نه راکوي او ما ته میسج کوي ډېر زیات حیرانه شوم چې مې وکتم دا ستا آواز و بیا ډېر زیات خوشحاله شوم ته څه فکر کوې چې ولې زه ریپلی نه کوم ستا لیدلوری څه دی خلکو خو ډېر زیات خبرې دي خو زه یم چې مصروفیت به نو مصروفیت وي یوازینۍ خبره همدا ده چې مصروفه او بل هغه تیر لایف کې که تا کتلي 8000 کمنټه شوي 8900 کمنټه شوي
که 8000 کمنټه ته ولولې نو څو ورځې به دې نیسي ډېر زیات وخت نیسي بالکل همداسې ده خو هغه یو دا چې هلته که ته ما دپاره کومه خبره ولیکې او یا په کمنټ کې راته زه خبره کیچ کوم ځان سره راخلم او هر هغه څه چې تا ویلي هغه یو ځل زه لولم او هغه کتلې به دې هغه د زړه لامم پکې ورکومه چې دا ما ولوستو دا ما سره سیف شو او د هغه نه وروسته دا چې درته ولیکم چې سمه ده وروره دا واغه کیدای شي بیا دا نور ملګري خفه شي چې زما هم کمنټونه زما ولې نه لولې او دا د کلیوال دی ځکه یې لولې نو په دې خاطر باندې ته خو زما ورور نو ځکه دې پرېږدمه خوشحاله اوسه الله دې سلامت لره تسل صاحب هغه وبخښه اتل صاحب تسل او اتل د هغه زامن دي دواړه ښه او زما ورورونه دي او داسې راباندې ګران دي اتل او تسل اتل چې دی بیا کشر دی او تسل چې دی مشر دی دا اتل بیا راباندې بیخي نهایي زیات ګران دی او جالبه خبره ته وکړم هغه ستاسې خورایم دی ګوره د کونړ دی سړی اوس هم کونړ کې دی که نه کونړ کې دی اوس هم ووایه چې کونړ ته دی بېرته راغلی نه دی او سخت ورپسې خفه شوی یم راویلېږي نور بس دی دې معنی چې کونړ کې اتلان ډېرېږي او کونړ د اتلانو کور دی خو ځینې داسې اتلان هم پکې شته دی چې په رښتیا هم نمونه یادول پکار دي مسلم خان دی کاریاب صاحب دی او هغه دی ولی الله دی آفرین وکیل دی یو څو نمونه دي ښه ته دې ونه یو پوښتنه وکړه زه به غلی شم یو 5 په څه باره کې دې نه یو پوښتنه وکړه ته چې هر څه پوښتنه دې نه کې ته خبریال او زه ستا لیدونکی دې نه به زه څنګه پوښتنه وکړم دې نه به زه دا پوښتنه وکړم چې د دې ترنم سره شوق څنګه پیدا شو او څنګه ترنم نړۍ ته راغی دا خو ښکاره خبره چې تا راوستی دی او ته پې ترنمونه کوې دې کې نه څه خبره څنګه شوق پیدا شو چا شوق نه یې هغه بیا نه کوي اوس ولې نه کوي شوق ښه مې خوښېږي ترنم ښه مې خوښېږي ښه ډېر خو غږ مې خراب دی په دې خبره غږ خو زه فکر کوم چې د دې اوس څومره ښایسته غږ دی ته ترنه پوښتنه وکړه خپل غږ در باندې ښه لګېږي نو په خپل غږ په ده باندې ښه نه لګي دا ښکاره خبره دا چې خپل غږ په خپل ځان باندې بد لګېږي زه چې خپلې خپرونې ګورم زه ګورم چې زه ته کې مې څه شی ویلي دا خلک یې ملا خوښوي د دوی د کور ودانې او هلته چې بیا د خلکو زموږ د مینهوالو مینه وګوري بیا سړی هڅېږي چې کار دې نور هم وکړي نور دې هم وکړي لونګ صاحب ستړی مه شي مستپې کوه خپله لاس مه راکړه زه اوس هغه وکړه ترنم په خپله خوښه راته وکړه چې هر څه دې راته ویلې موږ درته غوږ یو ترنم وکړم چې هر څه دې راته ویلې موږ درته غوږ یو صحیح ده کلی تستا یما راغلی مخ دې را څرګند کړه ډېر مې ارمان دی کلی تستا یما راغلی مخ دې را څرګند کړه ډېر مې ارمان دی یا اول منا ویلو وسی وایم مخ دې را څرګند کا غندل غندل ځوان دې خاورې شاماینا مخ دې را څرګند کړه ډېر مې ارمان دی کلی تستا یما راغلی مخ دې را څرګند کړه ډېر مې ارمان دی دې را څرګند کړه ډېر مې ارمان دی یا زړه ته مې ډېرې او ګیلې راشي مخ دې را څرګند کا تا ته انعام او په زړګي یې تېراومه مخ دې را څرګند کړه ډېر مې ارمان دی کلی تستا یما راغلی مخ دې را څرګند کړه ډېر مې ارمان دی مخ دې را څرګند کړه ډېر مې ارمان دی یا په سالنډۍ د چیلم پرېښود مخ دې را څرګند کړه زما د سپینې او خولې دې نه منل سوالونه مخ دې را څرګند کړه ډېر مې ارمان دی کلی تستا یما راغلی
مخ دې را څرګند کړه ډېر مې ارمان دی مخ دې را څرګند کړه ډېر مې ارمان دی یا لالی اکبر را سارا جاړه مخ دې را څرګند کا د جودای خوبونه ما لیدلي دینه مخ دې را څرګند کړه ډېر مې ارمان دی کلي ته ستا یمه راغلی مخ دې را څرګند کړه ډېر مې ارمان دی دې را څرګند کړه ډېر مې ارمان دی واه 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 ډېر خوندور او په زړه پورې سروکې او په ډېر ښه انداز سره څومره ښایسته جوړه ورسره تا یوړله ولا فرین ځکه هغه په خپل موبایل کې لیکلې وه او ته ورسره په یادو لګیا وې ولا چې ومې منلې چې هنرمند یې هنرمند او د ترنم البته مننه ډېره زیاته که نه بس خپله خواري د مینهوالو لپاره به یې کوو که نه او ځان به چا برابر مینهوالو لپاره زما که خپل نو هم به ستا یم به زمونږ یي وایي ما خو بیک سرچپه نیولی دی دغسې کارونه دي تا راته سرچپه راکومې کوزه پورې خبرې نه ورتللي که نه نه ستاسې خبرې هغسې ته هغه داسې تاسې ترنم ونه کړو که دا میک نه وی نو اواز به همدقسې ریکارډ کېده لکه څنګه چې اوس وشو ډېره مننه کور مودان خوشحاله اوسئ چې را سره وئ او ترنم مو راته وکړ او له تاسې مننه ته دې راته یو جالبه خاطره ووایه جالبه خاطره جالبه خاطره دا ده چې هغه بله ورځ چې کله کونړ ته موږ تللي وو او بېرته راتللو چې دغه د غره غاړې ته راورسېدلو او د غره نه یو تیږه راوښویدله ډایرکټ زموږ د موټر هغه مخکې شیشه نه وه دا یې وواله د میاخیل صاحب یې خپه ماته کړې وه زما یې لاس جالبه خاطره دې ویل زما دپاره جالبه دا وه چې د غر نه زموږ ملګری دی هغه څه وایي وایي په خلکو یې ډالرې نه وایي په خلکو ډالرې راغورځي او په تا ډبرې راغورځي نو دا جالبه نه وه چې څه وو نو بس دې کې به دې خیر و بالکل بالکل خیر خو سل په سلو کې وو هغه دا زخم او دا دردونه دا ډېر عادي و زما لپاره یعنی تاسې خو راسره نه وئ خو دا ورور مې راسره و ترېنه پوښتنه وکړئ په والله چې قسم مې هم درته وکړو چې یوازې د یوې ګولۍ نه علاوه چې هغه اوله ورځ باندې ډېر درد و ومې خوړو د هغه نه وروسته مې بله ګولۍ هم نه ده خوړلې وجه څه وه چې خدای پاک دومره د خطرې نه بچ کړی وم چې دا درد ما ته هېڅ ښکاره کېده ما فکر هم دې ته نه دی کړی چې دلته درد دی شی دی یو فقایي غوندې ووی کوم سړی و داسې دغه و په ډز باندې لګېدلی و دغه تندي باندې لګېدلی و بیچاره وفات شوی و نو داسې کوم ساده غوندې سړی راغلی چې کتلي دې وی دا ولې وی دا والا دغه شوی دی دې ځای باندې لګېدلی دی وفات شوی دی نو دې شکرونه باندې شروع کړی شکر خدای شکر نو خلک ورته وایي خدای دې انصاف روزي که دا مړ دی ته ورته شکرونه وباسي وایي شکر خو په دې وکړه کوم سترګې یې بچ ده نو شکر وباسئ پوه شوې او بس سترګې هم بچې وې زما او غوږونه هم بچ شو سترګې دې بچ دي لاس دې خیر دی لاس به خو ښه شي دومره مشکل نه لري که نه که نه اوس ښه دی هغه دی که نه معلومېږي هم نه خو ډېر تکړی قسم دی دا خبره خو ډېره مننه اتل صاحب له تا مننه حمزه لونګ کور مودان خوشحاله اوسئ نصرالله اسمزی ته هم په خیر راغلی او ډېره مننه کور ودان او وحدت صاحب کور دی ودان څنګه دی خوښه او لونګ صاحب او اسمزی صاحب مخلص صاحب یو لږ فالوورز هم پوره کېدو دي که نه څه ترې غواړئ تاسې دا چې یو لږ فالوورز مې پوره کېږي دوی څه غواړي پارټي راته نیسي ښه ملګري دي دغسې دي مطلب لونګ صاحب خبره ده چې دا ښه اتل صاحب چې دوی اوس صرف خولې ته در وغورځوله دوی ما ته مخکې نه ډاډ راکړی دی وایي هغه درته ځینې سم پارټي نو ځکه دوی وایي چې په دغه پارټۍ کې را سره ګډونوال شي تاسو که نه نه دا خو د دې حق هم دی چې موږ څه خوري که نه او زما هم حق دی زه هم راځم خبره بدله زما حق دی راځم زه انشاءالله حاجي مخلص صاحب ته زړه نه ایستلي د ملګرو دوستانو لپاره هغه وکړي او نور بل خیرات هم پې کېږي ځکه چې دا اوس غټې پېښې نه بچ شوی دی غټې پېښې نه بچ شوی دی دا کومې ټول خلک یې ګوري انبالو خولې ته ما چوه کونړ د ښار نه راوتلی و د کونړ د خلکو دواګانې ورسره وې خدای بچ کړی تیږه راغله بالکل بالکل دومره و چې لاس یې ټپي شوی او بالکل هېڅ هم نه و دا دردونه هېڅ هم نه دي
هغه نو- عکسونه ما ولیدل د موټر هغه د شیشې هغه د تیږې هغه او بالکل او خیر کړی دې ده چې بچي ویسې دا د کونړ د خلکو دواګانې وې او بالکل او د کونړ د خلکو لپاره موږ دعاګانې کوو چې موږ هلته لاړو هلته م شپې وکړلې هلته م څو ورځې تېرې کړې باور تاسې په خدای وکړئ درنو ملګرو تاسې به کونړ ته تللي یاستئ خو د شیګل د خلکو هغه میلمه پالنه د هغوی هغه مینه احساسات هغوی چې بیا ځانګړې توګه باندې ما سره څومره مینه درلوده دا څه نشم ویلی دې ځوانانو لیدلی دی خو زه یې نشم ویلی ډېر مینه ناک خلک دي الله دې همدغسې له مینې ډک لري کور یې ودان مخلص صاحب جالبه خدا و کله چې ما لونګ صاحب دا لږ نږدې کول. روان وو. او تاسو را روان وئ ما ویل شاید زیاتره وخت د خارج نه څوک راشي بیا په چکر باندې دغه ساحو ته راځي ما ویل شاید څوک راغلي د خارج نه عکسونه به اخلي هغه زمونږ د هلکان هم در سره ملګري دوستانو ما ویل شاید د دې ځای څوک راغلي خارج نه هغه چې تاسو را نږدې شولې ما دا لږ غاړې ته هم شولو هغه تا په موږ باندې هغه وکړو موږ د ځوانانو خواله رالو دې رانه مخ واړو بیا وروسته پیش چې دا خو مخلص هغه خو چې تا پوښتنه وکړه د نوم دلته خپل نوم وي او چې حمزه زما نه چې دې پوښتنه وکړه ما ورته وویل چې نوم یې عمران اتل دی وروسته یې ده نه تخلص پوښتنه وکړه او چې ده ورته وویل چې تخلص مې لونګ دی نو هغه نه بعد ورته تا وویل چې لونګ باره کې ټپه درځي ده ورته ټپه وکړله بس او نو تا بلکل ما هغه و چې بس هغه ملاقات و چې هغه ملاقات مو شو دا وګوره اوس دلته رالو نږدې نه هم در سره ولیدل او خدای په خیر کې دی نه بعد هلته خو په واقع ډول باندې تاسو ډېره مینه راکړله هغه ستاسو دپاره هېڅ څه نو هغه ډېره کمه وه ډېر څه په کار چې موږ ستاسو دپاره کلي وی خو داسې و چې ناڅاپي ملاقات و او مخکې م لیدل کاته نه و شوي بیا راشئ هر کله راشئ موږ هم خدمت کوو شیګل او په ټوله کې کونړ زموږ خپل وطن دی د افغانستان برخه ده زموږ د وجود یو غړی دی هغه بس مننه خیر یو ځل او دوه ځل او درې ځل او نه په میاشتو باندې خدای دې وسه راکړي چې مازدیګر هلته اوسم او ماښام دلته راشم یا ماښام دلته وي لکه هغه زموږ دوه ملګري چې دي هلته هغه د بوټو کار کوي که نه څه ورته وایم ستا کار روزګار څه شی دی وایي ګرځېدل مالې څنګه وایي شپه دلته کومه سهار وایي کور ته ځم ما یې تا ته څه ګډې وړې لګې مالې شپه کور ته وړې ورځې باندې راځي کار ده وایي نه شپه وایي زه دلته راوړم وایي ورځې کور ته ځم مالې زه صحیح ده هغه د بوټو کار کولو که نه او هغوی سهار په 3 بجو باندې دغه بوټي بارول بیا 10 بجو پورې هلته کته کول 10 بجو نه بعد راتلل بیا کور کې کېناستل او د هغه نه بعد بیا دوی بیرته حرکت به کولو بیا به کونړ ته راتلل همدا یې کار دی نو خدای مو سلامت لره وروره ډېره مننه ډېره زیاته مننه تا نه هم خوشحاله اوسې ډېره مننه کور ودان درنو ملګرو له تاسې هم مننه چې راسره وئ او دغه خپرونه مو تر پایه وکتله تر بیا ښې چارې د الله په امان